پاکستان کې د سیلابونو له کبله 55 کسان مړه شوي. په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړه شویو کسانو شمېر 55 ته ورسېده. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې د موسم سره په مرتبطو تازه پیښو کې د 8 ماشومانو په ګډون 12 تنه مړه شوي او د سیلابونو د راوتلو اندېښنې هم زیاتې شوي دي. په دې سره د مړه شویو کسانو شمېر هم 55 ته رسېدلی دی. تیر کال هم د موسمي بارانونو له کبله په دغه هیواد کې سیلابونه راوتل چې ډیر مالی او ځاني زیانونه یې واړول. بارانونو د لاهور په ښار کې یو شمېر سړکونه لاندې کړي دي. چارواکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې په دغه ښار کې 19 تنه د چتونو د غورځېدو له کبله مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د شانګله په سیمه کې بیا چارواکي وایي چې 8 ماشومان د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي.